سلطان محمود غزنوي یو ظالم سلطان و چې د هندوانو تر ټولو ستر دښمن بلل کېده. ویل کېږي چې د هغه د ژوند یوازینی هدف دا و چې هر چېرته هندو وویني سر یې پرې کړي او د هغوی ټول معبدونه وسوځوي او په خاورو یې بدل کړي. خو لږ صبر وکړئ. آیا دا خبره په رښتیا هم حقیقت لري؟ له نن شاوخوا 1000 کاله مخکې مسلمانان د نړۍ یو ستر ځواک و. د مسلمانانو تر ټولو لویه سترواکۍ عباسي خلافت و. کله چې دا سترواکۍ د خپل ځواک او پرمختګ لوړې څوکې ته ورسېده، هماغه مهال یو نوی خلیفه واک ته ورسېد. هغه ښه پوهېده چې د نړۍ ستر ځواک کېدل یوازې د پوځ او زور په معنا نه دي، بلکې په علم او پوهه کې هم باید تر ټولو مخکې واوسي. همدې لپاره یې په بغداد کې د یوې سترې کتابخانې جوړول پیل کړل. د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه یې کتابونه راټولول او همدلته یې ساتل. ورو ورو دا کتابخانه دومره لویه شوه چې د نړۍ نامتو عالمان او پوهان ورته راتلل. د هغه یو مهم قانون دا و چې هر عالم کولی شي دلته راشي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي. همدې آزاد علمي چاپیریال بغداد د نړۍ د علم او څېړنو تر ټولو مهم مرکز وګرځاوه. د علم پرمختګ تر دې کچې ورسېد چې نن تاسو دا ویډیو د الګوریتم له برکته ګورئ او د الګوریتم بنسټ هم د هماغه وخت ستر عالم الخوارزمي په همدې بغداد کې کېښود. خو دومره سترې امپراتورۍ د ساتنې لپاره یو ډېر قوي پوځ ته اړتیا لرله څو له بهرنیو ګواښونو یې دفاع وکړي. له همدې امله نوي خلیفه یو ستر پوځ جوړ کړ. خو د دې پر ځای چې پوځ د خلافت ساتنه وکړي، همدغه پوځ ورو ورو د ټول خلافت واک په خپل لاس کې واخیست. خلیفه یوازې د نوم مشر پاتې شو، اصلي واک د پوځ قومندانانو په لاس کې و. تر دې چې په 10 کلونو کې 15 خلیفګان یا په زهر ووژل او یا یې قتل کړل. له همدې امله عباسي خلافت کمزوری شو او په بېلابېلو برخو وویشل شو. په همدې وخت کې د افغانستان له غزني ښار څخه د ترکي غلامانو یوه نوې واکمني راپیل شوه او په همدې واکمنۍ کې ډېر ژر یو زړور، هوښیار او تکړه مشر راڅرګند شو چې په ډېر لنډ وخت کې افغانستان، پاکستان، ایران او د دې ټولې سیمې واک په خپل لاس کې واخیست. د دې زړور مشر نوم محمود غزنوي و. هغه ښه پوهېده چې عباسي خلافت چې یو وخت د نړۍ ستر ځواک و، اوس یې خلیفه یوازې تش په نوم مشر دی او هېڅ عملي واک نه لري. نو محمود غزنوي پریکړه وکړه چې که غواړي یو خپلواک او ځواکمن حکومت ولري، باید اصلي واک په خپل لاس کې واخلي. همدلته د نړۍ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو نوی لقب راڅرګند شو، سلطان. د سلطان معنا واک او ځواک دی او د تاریخ لومړنی مشر چې دا لقب یې ترلاسه کړ سلطان محمود غزنوي و. کله چې محمود غزنوي سلطان شو، بغداد لا هم د نړۍ د علم او څېړنو تر ټولو مهم مرکز و. هغه پوهېده چې که غواړي خپل دولت په رښتیا یو لوی ځواک کړي، نو یوازې پوځي ځواک او شتمني بسنه نه کوي، بلکې غزني باید د علم او څېړنې په یوه ستر مرکز بدل کړي. له همدې امله یې د بېلابېلو سیمو پوهان او عالمان غزني ته راوبلل او ویل کېږي چې ځینې په زوره هم راوستل شول. د دغو کسانو له ډلې یو مشهور عالم ابوریحان البیروني هم و. البیروني د خپل وخت له سترو پوهانو څخه شمېرل کېده او محمود غزنوي هغه خپل نږدې او مهم عالم ګرځولی و. خو غزني د نړۍ تر ټولو لوی علمي مرکز جوړول اسانه کار نه و. هغه مهال د چاپ ماشین نه و او ټول کتابونه به په لاس لیکل کېدل. د کتابونو لیکلو او برابرولو دومره لګښت درلود چې ویل کېږي د یوه کتاب بیه د یوه ښه اس له بیې سره برابره وه. یعنې علمي څېړنې او د کتابونو راټولولو ډېرې زیاتې پیسې غوښتلې. همدا د محمود غزنوي د ژوند له سترو ننګونو څخه یوه وه. په همدې وخت کې د هغه پام هند ته واوښت. د ځینو تاریخي روایتونو له مخې هغه مهال د نړۍ د شتمنۍ یوه لویه برخه په هند کې متمرکزه وه. د خپلې شتمنۍ د ساتنې لپاره د هند په لویو ښارونو کې ستر معبدونه او خزانیز مرکزونه موجود وو چې پاچاهانو او شتمنو سوداګرو به خپله شتمني، سره زر او نور قیمتي توکي پکې ایښودل.
ویل کېږي چې د دغو مرکزونو څخه یو له تر ټولو مشهور د سومنات معبد و. سومنات معبد د هند تر ټولو لوی معبد و چې د سمندر په غاړه جوړ شوی و. په همدې معبد کې د هندوانو تر ټولو لوی بت موجود و او هغه دومره لوی و لکه یوه 2 پوړیزه ودانۍ. د سمندر څپې به له دې معبد سره لګېدې او هندوانو به ویل چې سمندر د سومنات د پښو د لمس کولو لپاره راځي. په همدې معبد کې 56 ستنې وې چې له سرو زرو جوړې شوې وې. په دې معبد کې هر څه له خالصو سرو زرو جوړ شوي وو. د معبد ټولې رڼاګانې د کوچنیو څراغونو په وسیله برابر شوې وې او هغه څراغونه هم د سرو زرو. د معبد په منځ کې یوه لویه زنګوله د سرو زرو په غټو زنځیرونو ځړول شوې وه. د دې ستر بت شاوخوا له 1000 څخه ډېر نور بتان هم موجود وو او دا ټول بتان له سرو او سپینو زرو جوړ شوي وو. د معبد د دروازې پرده هم د سرو زرو جوړه شوې وه او په جالیو کې الماس او نورې قیمتي ګاڼې ځړېدلې وې. ویل کېږي چې د هرې یوې بیه شاوخوا 2000 دیناره وه. که د نن ورځې له حسابه یې ارزښت وکتل شي نو شاوخوا 2 میلیونه امریکایي ډالره کېږي. په همدې بیه نن یو څوک شخصي جیټ او حتی یو ټاپو هم اخیستلی شي. دا معبد ډیر خوندي و ځکه 3 خواو ته یې سمندر و او یوازې یوه لار له وچې څخه ورته رسېدله چې هغه هم ټوله دښته وه. له بهر څخه به هیچا پر دې معبد برید نه کاوه ځکه هر چا چې به یې پر لور د راتلو هڅه کوله د لارې په همدې ستره دښته کې به د لوږې او تندې له امله مړه کېده. له همدې امله د سومنات فتح کول ناممکن ګڼل کېدل. سومنات له غزني څخه 15000 کیلومتره لرې و. محمود غزنوي د سومنات د برید لپاره 10000 کسیز پوځ چمتو کړ. خو هغه پوهېده چې په لاره کې به د خوړو او اوبو هیڅ اسانتیا نه وي. نو د هر سرتیري لپاره یې 2 اوښان برابر کړل چې د خوړو او څښاک ټول توکي ورباندې بار و. سربیره پر دې 20000 نور اضافي اوښان هم چمتو کړل تر څو د هیڅ شي کمښت رامنځته نه شي. بیا هغه خپله د دې ټول پوځ مشري وکړه او د سومنات پر لور وخوځېد. په ټول هند کې دا خبر خپور شو چې سلطان محمود غزنوي له یوه ستر پوځ سره د سومنات د برید لپاره را روان دی. د لارې هر ښار ته معلومه وه چې له محمود غزنوي سره جګړه کول ناممکنه ده ځکه هغه په خپل ژوند کې هیڅ جګړه نه وه بایللې. له همدې امله هر هغه ښار چې محمود غزنوي به ور ورسېده هماغه ښار به بې له جګړې د هغه پر وړاندې تسلیمېده. محمود غزنوي په چټکۍ سره مخ پر وړاندې روان و. په پای کې هغې خطرناکې دښتې ته ورسېد چې د نړۍ له سترو دښتو څخه یوه ګڼل کېږي. په دې دښته کې ژوند کول ډیر ستونزمن و ځکه نه د خوړو او څښاک څه پیدا کېدل او نه هم لرې لرې څوک اوسېدل چې مرسته ترې وغواړي. د دې دښتې د اوښتو لپاره نږدې 1 میاشت وخت ته اړتیا وه. نو محمود غزنوي او د هغه پوځ له هغو اضافي خوړو څخه ګټه اخیسته چې له ځان سره یې راوړي وو او همداسې مخ پر وړاندې روان و. ناڅاپه دوی ته خبر ورسېد چې یو ډېر ستر لښکر په چټکۍ سره په دوی باندې د برید لپاره را روان دی او دا لښکر په ډېر سرعت سره د حملې لپاره نږدې کېده. د دې پوځ سره د هند تر ټولو سترې وسلې هم وې یعنې هغه فیلان چې د هغه وخت د ټانکونو په څېر ګڼل کېدل. د دغو فیلانو په وړاندې هیڅ اس نشو درېدلی ځکه کله چې به اسونو دومره لوی فیلان ولیدل نو له ویرې به وتښتېدل. د هند پوځ هم پوهېده چې که په فیلانو برید وکړي د مقابل لوري اسونه به وډار شي او وبه تښتي. خو کله چې دواړه پوځونه سره مخامخ شول د محمود غزنوي اسونه په ډېر سرعت د فیلانو تر څنګ ورسېدل او برید یې پیل کړ. هلته ټول خلک حیران شول او ویل دا څنګه ممکنه ده اسونه خو له فیلانو ویرېږي خو دا اسونه هیڅ ډار نه لري. اصل خبره دا و چې سلطان محمود غزنوي له مخکې پوهېده چې د هند تر ټولو ستره جګړیزه وسیله فیلان دي. له همدې امله یې د خپلو اسونو د روزنې لپاره په خپلو ټولو استبلونو کې د لویو فیلانو مجسمې جوړې کړې وې څو اسونه له مخکې ورسره عادت شي. همدا روزنه د دې سبب شوه چې د هغه اسونو له فیلانو هیڅ ویره نه لرله. سلطان محمود غزنوي د دې خطر لپاره له مخکې خپل پوځ هم چمتو کړی و. هغه یو داسې استخباراتي نظام جوړ کړی و چې له امله یې د ډېرو پیښو خبر مخکې له مخکې ورته رسېده. همدا لامل و چې د محمود غزنوي پوځ دغه ستر لښکر په اسانۍ سره مات کړ.
د دې برید وروسته هغوی د سومنات پر لور روان شول او په پای کې سومنات ته ورسېدل. ویل کېږي چې د سومنات واکمن په عیش او عشرت کې ژوند کاوه. کله چې هغه ته خبر ورسېد چې د سلطان محمود غزنوي پوځ نږدې شوی نو له هغه ځایه وتښتېد. هلته پاتې خلک د جګړې د چمتووالي پر ځای د معبد دیوالونو ته وختل او د محمود غزنوي پوځ ته یې وویل زموږ خدای یعنې سومنات تاسې دلته ځکه راوستل یاست چې ستاسو ټول پوځ په یو وار له منځه یوسي. بله ورځ د محمود غزنوي پوځ برید پیل کړ. هغوی د معبد تر دیوالونو پورې ورسېدل. کله چې خلکو دا حالت ولید د دیوالونو ښکته شول او له سومنات څخه یې د مرستې غوښتنه پیل کړه. په همدې وخت کې د محمود غزنوي پوځ د معبد دیوالونو ته وخوت. پاچا تښتېدلی و خو د هغه د پوځ یوه برخه هلته پاتې وه او جګړه یې وکړه. ټوله ورځ سخته جګړه روانه وه. ماښام دواړه لښکرونه خپلو کمپونو ته ستانه شول. په دریمه ورځ د سومنات د مرستې لپاره له شا څخه یو ډېر لوی پوځ راورسېد. د یوې سختې جګړې وروسته محمود غزنوي بالاخره هغه پوځ هم مات کړ. وروسته یې د ټول سومنات واک په خپل لاس کې واخیست. بیا محمود غزنوي امر وکړ چې ټول سره زر راټول کړي. کله چې د سرو زرو راټولول پیل کړل پوه شول چې ستنې هم له سرو زرو جوړېدي. نو ماتول یې پیل کړل. ډېر بوتان هم د سرو زرو جوړ شوي او د ځینو بوتانو دننه هم سره زر موجود و. ویل کېږي چې له دې ټولو سرو زرو سره شاوخوا 20 میلیونه د سرو زرو دیناري سکې هم وموندل شوې. که د نن ورځې له ارزښته یې پرتله کړو نو ویل کېږي چې ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسېږي. دا دومره شتمني وه چې د نړۍ تر ټولو لویه وداني برج خلیفه چې د جوړولو لګښت یې شاوخوا 2 میلیونه ډالره و څو ځله پرې جوړېدی شوه. یعنې یوازې د همدې سکو په ارزښت 3 برج خلیفه او 1 برج العرب جوړېدی شول. دا لا یوازې د سکو ارزښت و. له دې پرته هم ډېر سره زر ترلاسه شول. وروسته سلطان محمود غزنوي دا ټوله شتمني د نړۍ په تر ټولو ښکلې ناوې ولګوله. خو دلته له ناوې څخه مطلب رښتینې ناوې نه ده بلکې عروس الفلک وه. دا د هغه وخت د نړۍ له تر ټولو ښکلو او مشهورو علمي مرکزونو څخه و چې یوه ستره کتابخانه یې هم لرله. په دې ځای کې زرګونه زده کوونکو په بورسونو زده کړې کولې. همدارنګه له 400 څخه زیات عالمانو پکې تدریس او علمي څېړنې کولې. د هماغه وخت مشهور عالم ابوریحان البیروني هم د همدې پوهانو له ډلې څخه و. په دې ډول له یوې خوا د افغانستان غزني ښار د نړۍ د علم او څېړنې له مهمو مرکزونو څخه شو او له بلې خوا د دې سترواکۍ لپاره یوه نوې پلازمینه هم جوړه شوه. د دې پلازمینې نوم لاهور و. هلته سلطان محمود غزنوي یو نوی والي ولیږه چې د اروپا د جورجیا له سیمې څخه و. د هغه نوم ملک ایاز و. ایاز د لاهور لومړنی مسلمان والي شو او هلته یې داسې نظام جوړ کړ چې هندوان او مسلمانان دواړو په ډېر ښه ډول سوداګري کوله. دغه دواړو ښارونو دومره پرمختګ وکړ چې د هغه وخت غزني د نن ورځې د امریکا د کالیفورنیا د سیلیکون ویلي په څېر و چیرې چې د نړۍ ستر شرکتونه لکه اپل او ګوګل شتون لري. او همدا ویډیو چې تاسې اوس په یوټیوب کې ګورئ د همدې ګوګل د ټکنالوژۍ له امله تر تاسو رسېدلې ده. له بلې خوا د پاکستان لاهور هم یو ډېر پرمختللی ښار شو. د لاهور ترڅنګ پر یوه غره ابوریحان البیروني ودرېد او د ځمکې ټوله اندازه یې محاسبه کړه. د هغه محاسبه دومره دقیقه وه چې کله نن د سترو سپوږمکیو په وسیله محاسبه شوه نږدې هماغه پایله یې ورکړه. یعنې له نن څخه 1000 کاله مخکې دا سترواکۍ دومره پرمختللې وه چې داسې دقیقې محاسبې یې کولې. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا محمود غزنوي د هندوانو دښمن و؟ نه، ځکه کله چې هغه د سومنات پر لور روان و د لارې په اوږدو کې شاوخوا 10,000 معبدونه وو. هغه یوازې په پیل کې 4 یا 5 معبدونه ویجاړ کړل. په غزني کې د هندوانو لپاره جلا سیمې جوړې کړې وې چې هلته به یې په امن سره خپل عبادت کوه. د هغه په پوځ کې هم له 12 جنرالانو څخه یې 15 هندوان وو او ویل کېږي چې هغه پوځ چې پر سومنات یې برید کړی و په هغې کې 35 سلنه سرتېري هندوان وو.
هندوان او مسلمانان 800 کاله په همدې سیمه کې په سوله او آرامۍ سره اوسېدل. 800 کاله وروسته یوه نوې سترواکۍ راغله چې نوم یې د برېټانیا سترواکۍ وه. برېټانوي سترواکۍ پوهېده چې که غواړي دلته واکمني وکړي نو باید د هندوان او مسلمانان سره وجنګوي. نو یې هندوانو ته ویل پیل کړل چې مسلمانانو له زرګونو کلونو راهیسې پر تاسو ظلم کړی او یوازې موږ ستاسو د ژغورلو لپاره راغلي وو. هغوی د دې سیمې ټوله شتمني لندن ته یوړه او پر خلکو یې ډېر ظلمونه وکړل. همدارنګه یې د لومړي ځل لپاره داسې نوی تاریخ ولیکه چې پکې هندوان او مسلمانان د یو بل تر ټولو ستر دښمنان وښودل شول او هندوان یې د مسلمانانو پر ضد دومره راوپارول چې د هغوی هدف د هند مسلمانانو له منځه وړل شول. نو په حقیقت کې نه هندوان اصلي مجرمانو او نه مسلمانان، بلکې تر ټولو لوی لوټمار برېټانوي سترواکۍ وه. هغوی نه یوازې د هند شتمني لوټ کړه بلکې تر ټولو لوی شی چې یې غلا کړ د هندو او مسلمان یووالی و. د نن څخه 1000 کاله مخکې له افغانستان څخه یوه نوې سترواکۍ راپیل شوه چې مشر یې شهابالدین محمد غوري و. هغه پر هند برید وکړ او له همدې ځایه په هند کې د مسلمانانو واکمني پیل شوه چې پر دې موږ یوه مستند او تفصیلي ویډیو هم جوړه کړې ده او زموږ په چینل کې یو څو ویډیوګانې لاندې لیدلی شئ. نو ملګرو دا به زموږ نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، کمنټ وکړئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ او د نورو داسې ښکلې په زړه پورې تاریخي او مستندو ویډیوګانو لپاره د فکر یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. السلام.